حمدالله محب او احمد مسعود د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی محب نن پر خپل ټویټر لیکلي چې له ښاغلي مسعود سره د خبرو اصلي تمرکز یې په ولسواکي او جمهوري نظام ته پر ستنېدلو و چې د ده په وینا پکې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. له سیاسیونو سره د خبرو په لړ کې مې له ښاغلي احمد مسعود سره د هیواد پر وضعیت خبرې وکړې. د خبرو اصلي تمرکز مو ولسوا او جمهوري نظام ته پر ستنېدلو و چې په هغه کې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. په دې مو ټینګار وکړ چې اوسني معضلې د حل لپاره سیاسي اجماع ته اړتیا ده. د ده په وینا له احمد مسعود سره په خبرو کې دواړو پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان د اوسني معضلې د حل لپاره سیاسي اجماع ته اړتیا ده. احمد مسعود یا د ده تر مشرۍ لاندې د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د ښاغلي مسعود او محب د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.